سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د یو بزرګ سړي او ښځو په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. په یوه مجلس کې یو بزرګ سړي خپل لاس بند یا موټی کړ. د مجلس ښځو ته یې وویل زما په لاس کې به څه شی وي؟ یوه ویل ستا په لاس کې به شاید یاقوت وي یا قیمتي ملغلرې. بلې ښځې وویل نو خامخا به سره زر وي. نورو ښځو وویل چې که چیرې یاقوت یا مرغلرې نه وي نو خامخا به سپین زر وي. کله چې بزرګ سړی خپل لاس ښکاره کړ نو په لاس کې یې یو څو دانې شګې وې. په دې کار سره د مجلس ټول وګړي حیران شول. بزرګ وویل د ښځې مثال د دې بند شوي لاس په قسم دی. که چیرې بند وي، پرده یا حجاب کې وي، نو د یاقوتو، مرغلرو، سرو زرو د قیمت په مثال وي. او که چیرې هغه د بند لاس یا موټي په قسم خلاص شي، بې پرده شي، نو هغه به د دغو شګو په رقم وي چې هیڅ عزت او قیمت به نه لري. نو درنو خویندو، د خپل حجابونو پابند اوسئ چې قیمتي شي او په دنیا او آخرت کې سرلوړي شي.